بسم الله الرحمن الرحيم. نظم دے د پښتو ژبې غورځنګ، یو بل سره ولاړ ښایسته ځوانان دي څنګ په څنګ پښتو ژبې غورځنګ. کړي ژبې ته خدمت په هر یو حال او په هر رنګ پښتو ژبې غورځنګ. احساس لري ځوانان دي د ژبې خادمان دي، لاسونه بډ وهلي میدان ته راوتلي. پښتو ژبه بجغوري د نیکو ژبه بجغوري، ځلان تاریخ چې لري میړنو ژبه بجغوري. پښتو ژبه بجغوري د نیکو ژبه بجغوري، ځلان تاریخ چې لري میړنو ژبه بجغوري. ابو بکر زلان، ابو بکر زلان الله دې لري تاند، راویښ یې کړل ځوانان هم یې خبر کړل ننګ پښتو ژبې غورځنګ. راویښ یې کړل ځوانان هم یې خبر کړل ننګ پښتو ژبې غورځنګ. پښتو په مړه کېدو وه، پښتو په مړه کېدو وه، له منځه په وتو وه. په هره اداره کې مکتبونه په دریو، حالات د بربادي وو. هر چا په مجلسو کې دری ژبه کوله، مشرانو په جرګو کې دری ژبه کوله. پاچا نه تر ماموره، بوډا نه تر مزدوره، وزیر و که وکیل و پښتو یې وه تر بوره. پاچا نه تر ماموره، بوډا نه تر مزدوره، وزیر و که وکیل و پښتو یې وه تر بوره. بس ټولې معاملې به په دري ژبه کېدلې، هر رنګه عریضې به په دري ژبه کېدلې. زما خوږه پښتو وه غورځېدلې له ګړنګ پښتو ژبې غورځنګ. زما خوږه پښتو وه غورځېدلې له ګړنګ پښتو ژبې غورځنګ. زلان خدای را پیدا کړ، په کار باندې لګیا کړ، له ځان سره پیدا یې کړل غښتلي څو ځوانان د عقل خاوندان. زلان خدای را پیدا کړ، په کار باندې لګیا کړ، له ځان سره پیدا یې کړل غښتلي څو ځوانان د عقل خاوندان. شروع مبارزه کړه، خبره یې یوه کړه، تر ارګه پورې لاړل، وزارته پورې لاړل، و هرې ادارې او ریاسته پورې لاړل. تر ارګه پورې لاړل، وزارته پورې لاړل، و هرې ادارې او ریاسته پورې لاړل. د حق یې کړه غوښتنه، هر چا نه یې کړه پوښتنه. د حق یې کړه غوښتنه، هر چا نه یې کړه پوښتنه، چې ولې مو پښتو ژبه رسمیت نه غورځولې، په کمه مو کتلې. دري سره وران نه یو، هغه هم د زمونږ ژبه، خو مونږ خوږه پښتو به نوره ټول تعصبه. پښتو د زمون شمع او مونږ هر یو یې پتنګ پښتو ژبې غورځنګ. پښتو د زمون شمع او مونږ هر یو یې پتنګ پښتو ژبې غورځنګ. و هر یو پښتون ته زمونږ احترام دی، خدمت د ژبې وکړئ همدغه مو پیغام دی. و هر یو پښتون ته زمونږ احترام دی، خدمت د ژبې وکړئ همدغه مو پیغام دی. غورځنګ سره یو ځای شئ، ملاتړ یې ورته وکړئ، دې ننګ سره یو ځای شئ، ملاتړ یې ورته وکړئ. غورځنګ سره یو ځای شئ، ملاتړ یې ورته وکړئ، دې ننګ سره یو ځای شئ، ملاتړ یې ورته وکړئ. زبیر محمدي وایي زما لپاره ویاړ یاست، د خپل حق د غوښتو لپاره هر څوک چې ولاړ یاست. زبیر محمدي وایي زما لپاره ویاړ یاست، د خپل حق د غوښتو لپاره هر څوک چې ولاړ یاست. په دغه خوږه ژبه مو راکړی دا سبق دی، پالنه یې په مونږ فرض ده او په مونږ یې دا حق دی. په دغه خوږه ژبه مو راکړی دا سبق دی، پالنه یې په مونږ فرض ده او په مونږ یې دا حق دی. ان شاء الله راوړي مبارزې به زمونږ
پښتو ژبې غورځنګ ان شاء الله راوړي مبارزې به زموږ رنګ پښتو ژبې غورځنګ پښتو ژبې غورځنګ والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نظم دے د پښتو ژبې غورځنګ یو بل سره ولاړ ښایسته ځوانان دي څنګ په څنګ پښتو ژبې غورځنګ کړي ژبې ته خدمت په هر یو حال او په هر رنګ پښتو ژبې غورځنګ احساس لري ځوانان دي د ژبې خادمان دي لاسونه یې بډ وهلي میدان ته راوتلي پښتو ژبه بجغوري د نیکو ژبه بجغوري ځلان تاریخ چې لري میړنو ژبه بجغوري پښتو ژبه بجغوري د نیکو ژبه بجغوري ځلان تاریخ چې لري میړنو ژبه بجغوري ابو بکر زلان ابو بکر زلان الله دې لري تان راویښ یې کړل ځوانان هم یې خبر کړل نن پښتو ژبې غورځنګ راویښ یې کړل ځوانان هم یې خبر کړل نن پښتو ژبې غورځنګ پښتو په مړه کېدو پښتو په مړه کېدو لمنځه په وتو وه په هره اداره کې مکتبونه په دریو حالات د بربادي وو هر چا په مجلسو کې دری ژبه کوله مشرانو په جرګو کې دری ژبه کوله